پیغمبر صلی الله علیه وسلم السمع والطاعه على المرء المسلم، په مسلمان باندې د خپل حاکم، امیر، امام، باچا، خلیفه دغه خبره منل لازم دي فيما احب وكره، کده د خوخي او کني خوخه ما لم يؤمر بمعصيه، ها ګناه کې بوله خبره نه مانی. یو حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی اذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، دې ته وګورئ وی کله چې تاسو په خپلو باچایانو کې داسې څه وینئ چې ستاسو بدي شي. لکه د مسلمانانو یو خلیفه دی، یو باچا دی، یو امیر دی، او هغه داسې کارونه کوي چې هغه ستاسو څه شو بدي شو. نو یا رسول الله طریقه څه ده؟ وی فکرهو عمله، د ده دا کار ناخوښه کوي چې زموږ نه دی خوښ، کار یې بد ګڼئ. یا رسول الله بله لار راته مو وښایه که نه. او پښتانه خو بیا ډېر ګرم دي، نو خو دې د انتظار کوي چې کار وله بد ګڼئ او ورپده وشئ. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوي نصیحت واورئ، وی کار وله بد ګڼئ ولا تنزعوا یدا عن طاعه، خو د هغه دا طاعت نه به لاس نه راکاږي. دا کار به وله بد ګڼي خو طاعت به یې کې، خبره به وله مني. خیال هم نه دی ته که نه؟ بعض راشي وایي نو ظلم دی، د ظلم تپوس ونه کوو. شریعت شریعت دی، د شریعت په مخ کې به ما ته خپله پښتو غیرت نه رایې دی. ګورې زه دلته شریعت بیانوم، زه پښتو نه بیانوم. زه په دې منبر، په دې مبارک ځای باندې چې زه ناست یم، نو زه دې دپاره ناست یم چې زه قال الله وقال الرسول صلی الله علیه وسلم بیان کړم. زه د دې دپاره نه یم راغلی چې زه پښتو بیانه کړم. نه نو ظلم چې دی او پلانې چې دی، پلانې واوره که نه، تعدي مه کوه. په صحیح مسلم کې حدیث دی اطع، د حاکمانو د مشرانو به خبره مني. وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، کدنه مالوم په زور وایي، ودی ویم، ودی ټکیم، سزا دلم درکي، بیا به هم خلاف ورزي نه کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وی تاسو به داسې باچایان وینئ چې هغوی به زما په طریقه نه روان. صحابو یا رسول الله نو کو به څه؟ وی صبر به کوئ. الصبر على جور الامام، د امام او د مشر او د خلیفه او د حاکم په ظلم باندې به څه کوې؟ صبر به کوي. یو صحابي راپاسې وی الا نقاتلهم، یا رسول الله نو جنګ به ورسره وکړو که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا ما صلو، چې هغوی څو پورې منځونه کوي، خو مسلمانان دي، بیا ورسره څنګه جنګ کوي؟ چې منځونه کوي نو بیا خو ورسره جنګ، بیا ورسره جنګ نه کېږي. ګوره دا و جاهلیت چې د مشر خبره به یې نه منله. شریعت راغی موږ ته وي نه تاسو به د مشرانو، د مسلمانانو د حکامو، د مسلمانانو د خلیفه، د مسلمان د امام، د دوی به څه کوئ؟ د دوی خبره به منئ، د دوی اطاعت به کوئ. او دی وایي چې د هغوی خیرخواهي به کوې. خیرخواهي به څنګه کوې؟ لکه اوس یو باچا دی غلط کار کوي، یو خلیفه دی د مسلمانانو غلط کار به کوي، څه به کوې؟ منبر ته به خیږي، په ښه طریقه به نصیحت کې، په پټه به ورته نصیحت کې چې هغه ته ورسي. په منبرونو باندې په مشرانو پسې خبرې کول، د مسلمانانو په مشرانو پسې، په حکامو پسې، دا د شریعت طریقه نه ده. ما ته پته ده زما دې بیان دلاسه کېدی شي، ما ته بس خلک به څه وایي؟ درباري مولا دی، دا چې د هغه د حکومت مولا دی، او دی خو د ادارو سړی دی. دی ځکه دا خبرې بیانوي. نه، دا چې زه بیانوم شریعت ته لاسه یې بیانوم.
په مجلسونو کې په منبرونو باندې په کیسټونو کې او په پروګرامونو کې په جلسو او جلوسونو کې د مسلمانانو مشران کنزل د هغوی ته بدې ردې ویل د هغوی غیبتونه کول هغوی سپکول د په شریعت کې نشته الحمدلله یو کار یې غلط وکړو نصیحت به ورته کې څنګه به کې دې له به ته یو طریقه لټې چې څنګه به زما دا خبر هغه ته ورسي ښه که ونه رسېده ستا غاړه څه شو ازادي شو الله به د هغه نه تپوس کوي خو تا ته الله دا نه وایي بلکې که ته ووتې نو الله به تا نه دا تپوس کوي چې څنګه تا د یو مسلمان باچا بیعت مات کو او څنګه ته ووتې او تاریخ رواله چې چا هم د باچایانو مسلمانانو خلاف خروج کړی دی هغه چېرته نه دي کامیاب شي هغې چې کار یې د شریعت خلاف دی شروع د عثمان بن عفان رضی الله عنه کړی دا خلاف خلک راوتي دا هغه وخت نه واله به یې شروع کړي داسې بیا په اخره کې شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله ویلي دي وایي دقه درې خبرې په دې حدیث کې راغلي دي جاهلیت والو به په عبادت کې شرک او الله ته موږ منع کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ منع کړو جاهلیت والو مختلف فرقې جوړې کړي او مذهبونه جوړ کړي دین او دنیا کې هغوی ډلو کې تقسیم شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو به داسې نه کوئ جاهلیت والو به د مشرانو نه منله د حاکم به یې نه منله مشر به یې نه پرېښود